بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 14 د فبرवरी کال 2024 چې د دوشنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات نړیوال دي خو د یو دغه په محور باندې سرخي، یعنی موضوع نړیواله ده خو د یو کانفرنس په محور باندې په شاوخوا باندې سرخيږي او هغه کانفرنس دی د مونیخ امنیتي کانفرنس چې د 14 تر 15 الته وشو، یعنی پرونی اخري ورځ و او دا ختم شو. د کې د نړۍ مشرانو یعنی د اکثرو ممالکو وزرای خارجه او کمی خبرې کړې دي. مهمه خبرې مې راخستې دي، هغه ز تاسو سره شریکوم او بیا په اخر کې د خیبر پختونخوا تاسو جهادي راپورونه هم وړاندې کوم. د میونیخ کانفرنس چې دا د شپېتم په خپل ذات کې د شپېتم کانفرنس او په نامه د میونیخ سکیورټي کانفرنس د 14 تر 15 2024 باندې یادېږي. دغه کوم ځای چې دغه کانفرنس شو میونیخ کې، دا هغه ځای دی، دا هغه محلو دغه بلډینګ کې چې دا کانفرنس شو چې اتیا کال مخکې د دویم نړیوال په جنگ په اختتام نه بعد چې کله هټلر ځان وژني او جرمني تسلیمیږي او امریکا او فرانسه او جرمني او روسیا فرانسه او روسیا د برلین په څلور حصو تقسیمي چې بیا بعدن د غربي او شرقي بلاکونو ترمنځ آلمان شرقي او آلمان غربي باندې بدلیږي. هغه په دغه تالار کې د دغه معاهده امضا کیږي او په دغه تالار کې د جرمني د فتح چې فتح کوي د امریکا او بیا په حساب د خپل منځ کې تقسیمي او جرمني تسلیمیږي. د په دغه کانفرنس حال کې دغه امضا کیږي، د میونیخ په دغه ځای کې امضا کیږي او وس 2 کال کېږي 2 کانفرنس شو چې دلته د میونیخ د نړیوال امنیت او د وس په یو بل ټکم کې اضافه شوی دی په نامه د سایبر سکیورټي. سایبر سکیورټي تاسو معلومه ده چې دا نوې اصطلاح ده په نړیوال سیاست کې او په نړیوال امنیتي سیستم کې، ځکه چې په خوا دا شی نو په خوا ټکنالوژي نو نو سایبر چا نه پیژنده، سایبر اټیک چا نه پیژنده. نن سبا تاسو ګورئ امریناس په امریکا کې او په بیجینګ کې ټول وزارت دفاع مفلوج کیږي، په ناس په بیجینګ کې په امریکا کې ټول نظام مفلوج کیږي، ځکه چې د سټلایټ په ذریعہ باندې سایبری یعنی د ټکنالوژي حمله کیږي، سیستم مفلوج کیږي، کار بنديږي، دته سایبر اټیک کوي. نو ځکه د امنیتي نوم بدل ک په نامه د سایبر سکیورټي کانفرنس باندې دا کیږي. نو دا کانفرنس دلته وشو. دلته یو څو ټکي ډیر زیات مهم دي، ځکه چې خبرې خو ډیرو کسانو وکړلې، خو ما د کې د چین د وزیر خارجه، د جرمنی د صدر اعظم خبرې، د امریکا د وزیر خارجه خبرې، د ترکیه خبرې، مهم ټکي چې ماخذ ځکه ټول کانفرنس خو په دې زمونږ په دې 15 دقیقو کې نه کور کیږي، خو زه غواړم په هغه مجموعي باندې دلته بعضې خبرې شوي دي په هغې باندې یو ازغلنده نظر ولرم. بل دا چې یو غټ ټکی چې ما دپاره ډېر مهم هغه دا چې په دې امنیتي کانفرنس نړیوال کانفرنس کې چې د مسله د جنگ د ایران سره ده او ټول ممالک استازیتوب کوي، د ایران په استازیتوب باندې د رضا پهلوي راغوښته و. یعنی تاسو وګورئ دا نړۍ دونه بې مخې ده او دومره نادرستو اصولو باندې کار کوي چې ته یعنی دنیا د قوانینو په اساس کار نه کوي، د زور په اساس کار کوي او همدا زور دی چې په دې کانفرنس کې کفزن د اصولو په حساب په ایران کې خو یو حکومت دی د خلکو په رای انتخاباتو کې راغلی، که درست که نادرست، نظام خورې په لاس کې ده او رضا پهلوي 40 کاله کېږي د خورې نه وتی دی. نو دی څنګه دې خورې استازیتوب کولی شي؟ اما نن هغه راځي دلته بیانیه ورکوي او د ایران استازی هلته نشي دا کېدلی. آیا د دې پوښتنه باید څوک وکړي که ونه کړي؟ دا نظم د نړیوال ښیي چې دا د منځه تللی دی او په همدې موضوع باندې بحث هم شوی دی. مارکو روبیو وویلې چې ملګرو ملتونو خپل افادیت او خپل هغه دغه حیثیت د لاسه ورکړی دی او دا یو بېهوده غوندې سازمان ترېنه جوړ شوی دی. د چین وزیر خارجه وویلې چې دا د هغه ملکونو پورې ده چې هغوی د دې سازمان نه غلط استفاده کوي،
که دغه سازمان نه وي زموږ د غونډو راټولېدلو ځای نشته دی ولو که دې کې نواقص دي او دا که ناجوړه سازمان دی خو بیا هم د دغه که موږ منظم کو د خپل د شخصي منافعو په عوض نړیوال منافعو ته وګورو چې امن په یو ساتي نو د دې کې کلک تغییرات راشي ځکه تغییرات لازمي دي ځکه د قانون او دا چې دی دا زوړ شوی دی او د 21مې پیړۍ سره مطابقت نه لري نو د هغې خبره یې رد کړله د مارکو روبیو او دلته یې دغه وکړل نو په دې کنفرانس کې د پاکستان استازیتوب عاصم منیر کوه یو نظامی جنرال نو ټول وزرای خارجه راغلی و سیاسینو او دا عاصم منیر راغلی چې د جرمني د چانسلر سره یې ولیدل د فرانسې د رئیس جمهور سره یې ولیدل او د نورو اعضاو سره یې مارکو روبیو سره یې ولیدل او بس د خوا کېده بوټ پالیشي کوله چې د یو څه بوت شي او یو څه دا خو پیسو پسې ګرځي پیسو یو تیږي دي خپل دین او ایمان خپل عزت او ناموس ټول په پیسو خرڅوي نو مارکو روبیو خپل په بیانیه کې دا ویلي چې ډونالد ټرمپ دا هیله لري آرزو لري چې کله وشي کولای چې د خامنه‌ای سره مستقیم خبرې وکړي د ایران د روحاني پېشوا سره یعنی سیاسي حکومت سره خبره نه کوي ځکه دوی په دې پیږي چې رئیس جمهور چې د بې صلاحیت دی په ایران کې او دا زموږ د اسلامي نړۍ مصیبت هم دا دی چې موږ نه د جمهوریت شولو او نه د اسلامي نظام شولو اسلامي نظام کې که د امیرالمؤمنین موجودیت دی بیا نو صدر اعظم او رئیس جمهور ته دغه نشته امیرالمؤمنین دی که فرضاً خامنه‌ای ځان ته امیرالمؤمنین وایي که هیبت الله ځان ته وایي خو وروره نظام خو جوړ کوي که نه اسلامي دی او نه غربي دی نو دا یو لویه ستونزه ده همدا علت دی چې هغه وایي چې زه د پزشکیانو د سره نه زه راساً د خامنه‌ای سره ګورم او دا خامنه‌ای سره کې لیدلی شي زه فکر نه کوم چې خامنه‌ای سره یې د لیدل وشي ځکه چې هلته د خامنه‌ای شاوخوا کوم هغه اجازه درته نه ورکوي دا خبر بلومبرګ هم راپور کړی دی ویلي چې روبیو خپل په انټرویو کې ویلي چې د ایران میزایل او اتوم چې دی دا د سیمې لپاره لوی خطر دی او ایران د دې توان لري چې لوی اهداف او دغه په ثابت ټکي سره ووهي او د منځه ویسي نو د دې کار لپاره موږ دا اجازه نشو ورکولای یعنی د ایران اتوم او میزایل چې د مخنیوي په هر صورت په کار دی او په این حال کې دغه موقع چې ډونالد ټرمپ غواړي چې د خامنه‌ای سره وګوري او په دې مسله خبر وکړي خو یو خواهش اظهار کوم په این حال کې دا خبرې ویلې چې د ډونالد ټرمپ لپاره د ایران د نظام تغییریدل هغه چې یو احسن مسله ده ښه اقدام دی که وشي بهتره ده یا کوونی شي د زور د لارې نه دا کار مونږ کوو یعنی بیا هم مسله د قوانین د نړیوالو نه ده د زور مسله ده او په زور باندې دنیا کار روان دی نو وګورو چې زور به کوم خواته تکیه کوي دی ویل چې د ممکن ده چې د ایران باندې برید وکي خو دی دازلی برید هدف به تنه هستوي مراکز باندې لکه څنګه چې په جون 2015 کې وکړل چې نتنز فردو اصفهاني وهل او برته لاړل او پاغي باندې د نیمه شپې د سټک نوم کې خود د نیمه شپې سټک حمله و برید وکوي او دوی چې دازلی به زمونږه حمله ډیره چټکوي او ټول اړخونه بنسي په ظرف د 100 هفتو کې باید ختم شي او خپل اهداف باید ترلاسه کو دا دی تصمیم دی نو اوس خبره دلته ده چې تصمیم خو د دوی دا دی وی چې تنه اتمی مراکز او سیستمونه ورته نه وهو بلکې دا ځلې موږ د ایران د نظامی پولیسو امنیت راکټونه او انرژي مراکز ټول په حساب اقتصادي او امنیتي مراکز په یو ځل کې ټول وهو دا چې اوس په اول ځل کې به څوک را مخکې کیږي آیا امریکا به دا چانس پیدا کړي دا کار وکړي ځکه دی ولې دا وایي 2 هفتو کې دننه ځکه چې 2 هفتو نه زیات شو دا جنگ امریکا دا جنگ مخکې نشي وړلی ځکه د امریکا نه اسلحه را رسول ټایم غواړي او په کشتیګانو کې دومره اسلحه شته دی نه ځکه چې یو کشتۍ خو ډېر زیات شی وړلی نشي ماین راکټونه لري ماین اندازه مواد لري او د یرولو لپاره دي که هغه فرضاً ایران اور باندې خپل ډرونونه ورولېږي او دې په کشتۍ د کې او هغې د دفاع لپاره میزایلونه ولګي
خو په اول پیره کې چې میزایلونه خلاص شو دویمه پیره چې ایران پې ورځي نو دی خو بیا دفاع ته څه نه لري نو دا هغه يرم د دوی په ډکه کې دغه یو حالت سره دی گیر شول او د امتاتمن هم دغه پروګرام سره دی ګیریږي ځکه ایران ورته هم دا پروګرام جوړ کړی دی چې د دې کشتیګانې به وایي کشتۍ چې ورته وواله په سیمه کې نور بیا دومره طاقت نشته چې امریکا د اغیز نه د جنگ لپاره ملاتړ وکړي او د ایران سره وجنګي ماتې سره مخ کیږي نو دوی دا دغه کړی دی چې موږ به دا په اهداف به وسیع توګه په سرعت سره وهو او جنگ کوشش کوو چې د 2 هفتو نه یعنی 2 هفتو د پیږي چې مواد لري 2 هفتو نه زیاته ولې نشي نو دوی وی دی نه به نه زیاتو په این حال کې د غواخونو بار علاوه دی وی چې د ایران سره د مذاکراتو دروازه لا خلاصه ده خبرې به ادامه لري او راتلونکي چهارشنبه په ورځ په ممکن په ژنیو کې او یا په ترکیه کې دا ناسته وشي چې کوم شي چې ایران ځواب کړی دی ویلي چې موږ ژنیو او ترکیه کې نه کینو موږ غواړو چې دا مذاکرات څنګه چې مخکې په عمان مسقط کې شوي دي عمل ته دوباره مخې ته لاړ شي په این حال کې امریکا د دې جنگ لپاره چې وظیفتاً برید نه کوي علت دا دی چې د جرل فورد کشتۍ چې ده دا را روانه ده دا لا نه د سیمې ته رسیدلې چې هغه ورسیږي ځکه چې هغې کې 10,000 عسکر دي او نوي تیارې او هلیکوپتر او دا شیان دي دا دغه کیږي بل کار چې امریکا کړی دی تاسو معلوم دی چې ما خپل په برنامو کې څه تاسو ویلو چې د دلتا فورس چې کوم یو په ونزویلا کې رئیس جمهور ونیو ویوړ هغه دوی د عراق او د ایران سرحد ته راوستي و اوس یو بل کار وکړ چې څنګه تاسو معلومه ده 2 ورځې مخکې په خبرونو کې ما تاسو ویلي چې جی ډي وینس راغلی او ارمینیا سره امنیتي او ستراتیژي قرارداد امضا کړ دغه په نتیجه کې ودی امغه دلتا فورس یو قطعه راوستي ده په ارمینیا کې چې چیرته ایران باندې د برید ضرورت شي نو دی به د سو خوانه د کمانډو برازي ام به د عراق د خوانه برازي ام به د ارمینیا د خوانه راځي او دا به برید کوي بل کار دی دا کړی دی چې دی وی چې ایران باید چین ته پټرول ورنکي او چین ته ویلي چې د ایران نه باید پټرول وانخلي کته پټرول واخلي نو منګه به پتا باندې تعرفي ولګو او هغه به 15% زه فکر کوم دا 15% مسله کار نه کوي ځکه چې 115 د تعرفه ولګوله اخر خپل امریکا ماته شول او وزر وزارت خپل امریکا کې نسله راځو دې ته چې زيلنسکي خپل په خبرو کې مونیخ کې ویلي چې د یوکرين ټول د انرژي بنیادی مراکز چې د خلکو ته برق ورکوي او انرژي دا ورکوي دا کاملا د منځه وړل شوی دی او روسي دا ټول د منځه وړي دي د ټولو کې ډیره مهمه خبره په د جرمني په د کانفرنس کې د مونیخ کانفرنس کې دا و چې د جرمني چانس د جرمني چانسلر فرید ویلي چې امریکا نور د نړۍ یوازې قدرت نه دی دا ډیره لوی خبر و او د کانفرنس کې دا خبره وشوه او د دنیا دا امور چې د نور یوازې د مخکې نشي وړل او دا د یکتاز د دنیا قوت نه دی نو یعنی دنیا نیاز لري دته چې باید دغه نو دې ته اوس دنیا ورورو خبرې کوي او امریکا په غوږ وهي چې ورور د خیزونه دی وایي وه خو نور ته یوازې قدرت نه تاسو کې د نړۍ نور قدرتونه هم دي او هغه صلاحیت تاکه نه دی پاتې چې نړۍ رهبری کوي یعنی دا خبره خو انګلستان کړی و فرانسې کړی و ایتالیا یو اشاره کړی و اوس جرمني هم دا په دې کانفرنس کې دا خبره وکړه او ویل چې امریکا د نړۍ یوازې قدرت نه دی او نړۍ ضرورت لري چې په حساب قاعده دی دغه شي یعنی دوه قطبي او درې قطبي خواته لاړ شي په این حال کې ترکیه ویلي دي خپل اردوغان خبرم ده او د ترکیه د حزب وطن یو ویان دی هغه دا خبره کړې ده چې ایران به په هیڅ کله د امریکا غوښتنو ته تسلیم نشي او همدارنګه امریکا او اسرائیل باندې اعتماد نشي کېدلی ځکه دا د اعتماد وړ نه دي او دی په خبرو باندې خپل نه ودرېږي په حساب اعتماد نشته او دی ویل چې دوی او د ایران ترمنځ همکاري لازمي ده ځکه چې دا د سیمې مسله ده او دا د اسلامي نړۍ مسله ده او بیا ویل چې د ایران او د ترکیه امنیت او د ایران او د ترکیه او د ترکیه او د ایران امنیت او د سوریه په دغه سره په دې سلسله کې د دوی مشترکه امنیت د دې سیمې دی اسرائیل د ایران او د ترکیه تجزیه غواړي دواړه مملکت تجزیه غواړي
نو د ده لپاره ایران او د ترکیې ته لازمه ده چې لاس په لاس ورکړي یو د بل سره ودرېږي تر څو چې دغه پروګرام د اسرائیل یا د امریکې چې دی دا او په دې باندې تاسو معلومه ده 2015 کې ما تاسو سره خبره کړې وه په برنامې مې موجودې دي تاسو کولی شئ لاړ شئ وګورئ چې اصلا برنامه د سوریې د ایران او د ترکیې د تجزیه د ما د مصر خبره هم کړې وه د دې د تجزیه پروګرام دی او دا اوس د دې رئیس جمهوران دا خبره کوي چې پروګرام دا دی چې زموږ د تجزیه لپاره د ایران د تجزیه لپاره پروګرام جوړ شوی دی خو موږ که سره لاس یو کړو دی نه دغه کیږي روبیو په ملګرو ملتونو باندې انتقاد وکړ وی ویل چې دا سازمان نور د کار سازمان نه دی خپل افادیت د لاس ورکړی دی او د مطابق دا د 21مې پیړۍ سره کار نشي کولای چې د کوم یو ځواب ورته د چین وزیر خارجه ورکړ چې سازمان کې خرابې نشته نیتونه پورې خبره ده که موږ وغواړو دې کې تغییرات قانوني ورته راولو او په قانون عمل وکړو نو نړۍ به سمه پروفیسور میرشایمر چې د سیاسي حقوقو یو پروفیسور دی او نړیوال لوی بیلاګونه کوي هغه دا کړی دی چې اسرائیل د چې تګودو کوي منډې وهي را منډې وهي علت دا دی چې اسرائیل د خطر د وجې نه او د امریکا د پالیسۍ د وجې نه ناامیده ښکاري نو ځکه دی اړخوا ته لاس اچوي او ګواښونه کوي همدارنګې د نیویورک ټایمز دغه خبر ورکړی دی چې د ایران د په شاوخوا کې کومانډو چې ده دا آماده شوې ده ناګهاني هر کله ممکنه ده چې دوی په ایران باندې حمله وکړي خو دا چې کله حمله کوي د دې وخت و زمان لا تعیین شوی نه دی راځم جهادي خبرونه ته په مورخه د 15 د فبروري مجموعاً 15 عملیاته شوي دي ولایت وزیرستان شمالي کې 6 عملیاته ولایت باجوړ کې 2 عملیاته ولایت وزیرستان جنوبي کې 2 عملیاته ولایت دیر اسماعیل خان کې 2 عملیاته ولایت خیبر کې 1 عملیات ولایت پیښور کې 1 عملیات ولایت لکی مروت کې 1 عملیات ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ میرعلي کې خیسور علاقه شمس خیل پر نومي قلا باندې تاروزی برید شوی دی 10 نه زیات عسكر وژل شوی دي او ټپیان شوی دي 2 امنیتي کامرې ویجاړې شوی دي یو کواد کاپټر ډرون رانسکور شوی دی او د پوزي قلا د دیوالونه هم لمنځه وړل شوی دي دوهم برید په همدغه وخت کې شوی دی چې په همدغه سیمه کې شوی دی چې یو پوزي قلا نه د تختیدلو په وخت کې 4 موټره د قافلې پر شکل روانو چې دوباره مجاهدینو په برید وکړ او دغه قافلې مخې ونیو او په دې کې هم عسكر وژل شوی دي او ټپیان شوی دي په وزیرستان شمالي ولسوالۍ میرعلي حسوخیل پل پر پوزي دغه باندې تعرض شوی دی مالی او ځاني تلفات اړول شوی دي ولسوالۍ میرعلي حسوخیل پل پر پوزي دغه باندې دوباره یو د سنایپري برید شوی دی چې په هغه کې یو عسكر وژل شوی دی و همدارنګه په وزیرستان شمالي ولسوالۍ ګړیوم کې شنزي بورډر کې واقع پوزي پوسټ باندې سنایپري حمله کې یو اهلکار وژل شوی دی ولایت باجوړ ولسوالۍ واړه مامون په عمري سیمه کې د پولیس په تانه باندې برید شوی دی اډیشنل اس ایچ او او یو وژل شوی دی او یو سکیورټي کامره ویجاړه کړل شوی ده دوهم برید هم په همدې ولسوالۍ کې د سفر پوزي پوسټ باندې د ماټر برید کې ځاني او مالی تلفات او راړول شوی دي ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالۍ شکتوی تپرسر فوجي پوسټ باندې سنایپري برید کې یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ سرویکي د ریشوړه قلا باندې سنایپري برید کې یو عسكر زخمی شوی دی او یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده همدارنګه ولایت وزیرستان جنوبي همدارنګه ولایت دیر اسماعیل خان ولسوالۍ درابند په مدي فوج باندې کمین وهل مجاهدین تراغلیو په دفاعي برید کې مجاهدینو ډېر پوځیان وژلي دي او ټپیان کړي دي یو مجاهد هم شهید شوی دی ولایت دیر اسماعیل خان ولسوالۍ کلاچي د فوجي قلا باندې سنایپري برید کې یو عسكر وژل شوی دی او یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده ولایت خیبر ولسوالۍ باړې د سپاه مومنوړي
کې واقع سړک باندې د آرمي جوینټ پوسټ باندې تعرضي برید کې 3 عسکر وژل شوي دي او 2 زخمی شوي دي. یو ټانک د اوبو ټانکر تخریب شوی دی. ولایت پېښور ولسوالۍ مترا جمعه خان پولیس چوکۍ باندې د لیزري برید کې 3 امنیتي کامرې ویجاړې شوي دي. ولایت لکي مروت ولسوالۍ تاجوړي مدیخیل چک پوسټ باندې په تعرضي برید کې یو عسکر وژل شوی دی. یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده چونکې اکمالات دوی لپاره اسانه نه و. نو د ده لپاره د دوی او د خپل ځان نه دفاع ونه شو کولی. همدارنګې په مجاهدینو په ګلګت بلتستان کې په پوځي د پاکستان د پوځ په یو قرارګاه باندې برید کړی دی او هلته د پاکستان د پوځ کسان وژلي دي. او همدارنګې په بلوچستان لیبریشن آرمي ادعا کړې ده چې 14 تنه نظامیان د پاکستان اسیر کړي دي او د دوی سره بندیان دي. دا زموږ د نن ورځې نړیوال موضوعات او د خیبر پښتونخوا او ګلګت بلتستان او د بلوچستان خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار سپارم او له دې نه چې زما چون هوا د انګلستان ډېره سړه ده او سړه هوا زما چون وجود دفاعي سیستم نه لري تخریج کوي نو وخت په وخت زما دا ټوخی او دا دغه کېږي. دا په برنامه کې لږ ځنه ستونزه پیدا کوي خو د علاج او چاره نه لرم. زه مجبور هغه د اوبو یو ګوټ کوم. نو د دې بابت نه ستاسو ټول دوستان نه معذرت غواړم. هیله ده دا مشکل زما درګذر کې او ویې بخښئ. تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.